الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. درنو حاضرینو، له هر څه نه مخکې په بلغاریا کې د رامنځته شوې حادثې او د شهیدانو وارثانو تاسو ته تسلیت وایو. الله تعالی دې بیا داسې غمونه د موږ تاسې په وطن او هېوادوالو نه راکړي، او الله تعالی دې د موږ تاسې هېوادوال په خپل وطن کې آباد او بسیا او له مشکلاتو خلاص کړي چې بیا داسې سختو سفرونو ته مجبوره نه شي. ورونو، تر کومه حده پورې چې په بلغاریا کې د پېښې شوې حادثې خبره ده، نو له کومې ورځې نه چې دا حادثه پېښه شوې ده، اسلامي امارت بیا خصوصا د بهرنیو چارو وزارت شپه ورځ په دې ته په تلاش کې اوسي څنګه شهدا او اجساد خپل وطن ته را انتقال کړي. په دې سلسله کې زه د بهرنیو چارو وزارت له درنو کارکوونکو او په استانبول کې د کنسولګرۍ له کارکوونکو، په انقره کې د سفارت له مسؤلینو، همدارنګه په بلغاریا کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو ټولو نه مننه کوم، ټولو خپل وس کړی، او خصوصا د محترم رئیس الوزرا صاحب نه ډېره مننه کوم چې موږ ته روحیه راکړې وه چې په دې موضوع کې هر څومره مصارف کېږي، هر څومره ته په تلاش کېږي، باید اسلامي امارت یې ترسره کړي. نو په دې برخه کې کوششونه شروع شو. موږ ډېرې هڅې وکړې چې څومره زر کېدای شي د شهداو اجساد خپل وطن ته انتقال شي. په دې سلسله کې لوی مشکل چې مخې ته راغی هغه د نړیوالو ظالمانه بندیزونو له امله چې په بانکي سیستم باندې بندیزونه دي. دوه وارې مې هڅه وکړه چې پیسې انتقال کړو، خو نه انتقالېدې. د فوقالعاده تیارۍ کوشش یې وکړو چې رأساً یې بلغاریا ته ونیوو، هغه د بندیزونو له امله نه سوی تللی. نو له دې وجې دا سلسله وځنډېدله او مصارف یې هم تر هغه عادي حالت جګ شو، خو بیا هم الحمدلله وتوانېدلو چې د خپلو هېوادوالو اجساد خپلو کورنیو ته ورسول، کابل ته راورسېدل، له کابله کورو ته ورسېدل. دا سلسله خو تر دې حده پورې راورسېده. داسې د موږ هېوادوال همیشه له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ وي. د دې بندیزونو په نتیجه کې زه فکر کوم هر هغه جهت، هر هغه هېواد چې د افغانستان په مظلوم ولس یې دا بندیزونه لګولي دي، هغوی له دې ولس سره ظلم کوي. په هېڅ نوع نړیوالو نورمونو کې، اصولو کې داسې ماده نشته چې په ولس ته داسې بندیزونه ولګول شي چې له هغه نه د تجار هم متاثره وي، له هغه نه د ولس هم متاثره وي، او حتی دغه اثرات په شهداو او په اجسادو باندې هم وي. دا په هېڅ نوع بشري اصولو کې او نړیوالو حقوقو کې داسې خبره نشته. نو هر څوک چې داسې څه کوي، حتی د دغو بندیزونو اثرات افغانستان په انسانانو خو پرېږده، بلکې په حیواناتو، په نباتاتو باندې هم شته. تاسې به خبر شوي یاست چې تېر کال د حیواناتو مرض راغی، ډېر زیات حیوانات تلف شو، ډېرو خلکو غواوې او پسونه او مواشي دا هلاک شو. ولې له بهر نه دوا راوړل، بهر ته پیسې لېږل، دا هم د بندیزونو له امله نه ترسره کېدو. چې نه بشر ته دوا او غذا را انتقالېدای شي، نه حیواناتو ته، نه نباتاتو ته. نو موږ له دې نړیوالو نه دا پوښتنه کوو چې آیا دا بشري حقوق دي؟ دا بشري اصول دي؟ دا کوم نورمونه دي؟ دا کوم معیارونه دي چې تر هغه معیار لاندې دي د افغانستان ولس، د افغانستان انسانان، د افغانستان حیوانان، د افغانستان نباتات ټول لاندې راسي؟ لہذا هغه هېوادونه چې په دې بندیزونو کې رول لري، د هغوی ولسونه، هغوی باید په دې باندې غور وکړي چې دا د دې د ولسونو دپاره هم د شرم خبره ده. آیا افغانستان بشر نه ده؟ آیا په دې کې چې په دې ولس باندې، په دې بشر باندې، په دې بسته ملت باندې دومره ظالمانه بندیزونه وي چې هغه خپلو شهدا او اجسام نسي رانقلولی؟
زه فکر کوم دا خو هغه د خواخوږۍ او د بشر د حقوقو د پایماله کولو تر پښو لاندې کولو هغه تر ټولو وروستی حد ده. هیله ده چې نور په دې ملت رحم وشي او نور دغه ډول شرمناک اعمال د دې ملت په مقابل کې ترسره نه شي. راځو د دوم اړخ ته چې ځینې هیوادوال بهر ته ځي. ما مخکې هم دا خبره کړې ده چې ټول هیوادوال دا حق لري که د هوا له لارې ځي، د ورځې د 1500 پروازونه اوس الحمدلله کېږي، د نړۍ بېلو بېلو هیوادو ته ځي. که د مځکې له لارې ځي ټول بندرونه خلاص دي. هر څوک کولی شي چې په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راسي. ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړي له داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا. تاسو ټولو ته واضحه ده، تاسو د دې هیواد سپین ږیري یاست، مشران یاست، د دې هیواد حالات په سترګو وینئ. آیا په دې ټول هیواد کې یو فرد ته هم د حکومت لخوا د سر خطر شته؟ نو چې د سر خطر نشته بیا د خپل حکومت، د خپل نظام، د خپل ولس بدنامي نه کوي. په دې نامه د کیسونه نه اچوي چې ماته په خپل وطن کې خطر ده. نرغونې دي وایي چې زه عیاشي غواړم، یا زه اقتصاد غواړم، یا زه پیسې غواړم، یا زه مزدورۍ ته ځم، یا زه تجارت ته ځم. هغه پسې دې ولاړ شي. نور الحمدلله افغانستان د ټولو افغانانو کور ده. لکه تاسې چې دلته د عزت ژوند لرئ، یعنې تاسې باور وکړئ نه تنها په داخل د هیواد کې د تاسې قدر او عزت کېږي. تاسې په جریان کې یاست چې همدغه د تاسو شهدا مو له بلغاریا نه په څومره تکلیف او په څومره خوارۍ او په څومره مصارفو را نقل کړو. آیا په سوډان کې چې امنیت خراب شو تر ټولو هیوادو مخته موږ خپل هیوادوال کابل ته نه راورسول؟ له ایران نه په سلهاوو کسان را خلاص کړو، بندیخانو نه خپل هیواد ته راوستل. له پاکستان هم تر 2000 زیات انسانان را خلاص کړو، خپل هیواد ته راوستل. له ترکیې نه، له سعودي نه که څوک راړول کېږي او که څوک هلته بندیان دي، هغوی د راوستلو کوشش هم کړی ده، راوستل هم دي، زمینه ورته مساعده کړې ده، او په هیواد کې له هېڅ مشکل سره څوک نه دي مخامخ شوي. نو الحمدلله د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده. که د چا حکومت خوښي کې ناخوښي، خو په دې وطن کې د ژوند حق لري، د زندګۍ حق لري، د تجارت حق لري، د کاروبار حق لري، د تر ټولو د لوړ عزت حق لري. او دا عزت الحمدلله نن هر چا ته رسیږي. دا پیغام باید نړیوال هم واوري چې افغانانو ته د په دې نامه کیسونه نه اچوي چې دلته سر ته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کدرونه، د افغانستان هغه افتخارات هغو ته د صدمه نه اړوي، هغه د دې هیواده نه باسي، د دې هیواد سره د نور مزید ظلم نه کوي. استه 20 کاله ډېر بمونه پرې وورول، ډېر انسانان یې شهیدان کړو، ډېرونه یې بندیخانې ډکې کړې، ډېر افغانان یې معیوب او رنځور کړو. نور باید په دې ملت رحم وشي. الحمدلله وضعیت ښه ده، فضا برابره ده، زمینه مساعده ده، تجارت د هر چا په مخ خلاص ده، اقتصاد که درته وایم د سیمې په کچه د تر ډېرو ګاونډیو هیوادو ښه ده. الله تعالی به نور هم وضعیت ښه کړي. نو الله تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي، الله دې تاسو ته د زړه صبر درکړي، الله تعالی دې دغو شهداو په مقابل کې تاسو ته نعم البدل، نیک بدل در نصیب کړي. او الله تعالی دې بیا داسې غمونه او پریشانۍ دې موږ تاسو په هیوادوالو نه راولي. نور تاسو اضافه وخت نه اخلو. نو هیله ده چې په دې راتګ باندې به زیر سوي او تکلیف سوي نه یاسته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډیره زیاته مننه ستاسو نه جناب وزیر صاحب محترم نه. هغه څه چې د ولس په حکومت باندې حق و هغه تاسو په سل چنده ادا کړ. موږ ټول درنه ډیر زیات خوشحاله یو، د حد نه زیات خوشحاله یو. دغه کسان چې کم تلي دا یو هم سیاسي مشکل نه لري، ټول انډریجو یعنی دا 13 کم، صرف د ځوان زوی ساتل د لیوني اوښ ساتل دي. او دغه د قاچاقبرو په وجه دغه زمونږ په وطن کې چې اوس کوم قاچاقبر دي دی تشویق کوي، اروپا ده، دا دی، هغه دی، هغه دی. حالانکه پلار خبر نه وي زوی تللی، د ایران نه وله زنګ راووي چې دومره روپۍ راولېږه ګینې زوی دې بندي دی. نو که دغه مسله داسې په رسمي شکل استخباراتو ریاست ته یا څارنوالۍ له چې په دې کې پوره تحقیق وشي چې دلته کم قاچاقبر دي دا چې وځپل شي، نو
زمونږ او ستاسو دغه د دې ځینې ځوان خو د دې ځینې قاچاقبر وړي که نه زمونږ او ستاسو ځوانان دومره بلد نه دي لنډ پاکستان دی موږ سره یو کلتور دی یو رقم خبرې دي موږ نشو وروختې نو ایران له څنګه تللی شي ترکیه له څنګه تللی شي چې امې ژبه بدله ده امې رواج بدل دی نو ډېرې خبرې نه کوم بس دغه او بس تاسو ته دعاګوی او الله مو کامیاب لره او الله مو دشمن تباه و برباد کا او مونږ ټول همکار یو مننه